بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ درس ته. زه راځم ورته ګورو بیرته پر ایمسوړ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ د دې څخه به دا راخلاصي. پرون ورته ګوره په تیر درسو کې کسي سپیکر وو موږ ټیبل ختم کړئ، ټیبل کمپلیټ سو، کار یې خلاص سو. اوس راځم ورته ګوره دې ځای څخه پکچر ته. پکچر چې دی عمومي عکس. اوس که تو غواړې چې یاره زه په کمپیوټر کې عکس راخلاصومه د لوګو دپاره یا یو کتاب جوړوم عکسونه پکښې استعمالومه، نو کولی شي د پکچر څخه استفاده وکړي او پکچر کې عکس کولی شي چې راخلاصې کړي. اوس موږ سره یو چې دی پکچر دی، بل انلاین پکچر دی. پکچر هغه کار کوي که چیرې ستا سره یو عکس پروت وي هغه دې کولی چې راواخلې، او انلاین پکچر هغه کار کوي که چیرې ته د انټرنیټ سره وصل یې نو د انټرنیټ څخه دې کولی چې یو پکچر چې عکس راواخلې. اوس د انټرنیټ سره وصل نه یم، زه غواړم چې د دې ځای څخه راواخلم، هغه وسایل ډېر په وسایل طریقه راخیستل کېږي. زه راځم پر دې پکچر باندې کلیک کوم. اوس وایي عکس چیرې پروت دی. زه راځم ورته ګوره دلته یو عکس راخلمه، شاید دلته زموږ سره پر ډیسکټاپ باندې عکسونه یې مثلا دا عکس راخلمه، پر دې باندې کلیک دا عکس مې راواخیستی. اوس که تو غواړې چې یاره دا عکس زه کوچنی کومه، نو باره کې د دې ځای څخه وینئ چې د څلورو خاصو چې کوچنی کېږي. دا ورته ګورئ داسې د یو خاص کوچنی کېږي، دا د دې خاص ورته ګورئ وینئ د بلې خاص کوچنی کېږي، دا د یو خاص کوچنی کېږي چې په دې صورت باندې، او د دې کونج یا د دې کونج څخه چې وینئ چې د څلورو خاصو د چې کېږي کوچنی کېږي، او د دې ځای څخه وینئ چې دا ګرځي، په دې صورت یې ګرځي، دا رقم یې ګرځي، هر رقم چې ته ګرځي کولی چې ویې ګرځي هغه به درته وګرځي. اوس چې کله دې عکس راخلاص کړې دلته ورته ګوره وینئ دلته لیکلي پکچر ټولز، دلته لیکلي فارمټ. که چیرې زه د عکس څخه ووځم پر عکس نه یې ولاړم ورته ګوره وینئ فارمټ نشته، که پر عکس باندې کلیک وکړې دلته فارمټ چې کېږي اضافه کېږي. دا فارمټ موږ ته په هغه صورت اضافه کېږي چې یو عکس یې که عکس نه و نو عموما فارمټ هم چې کېږي اضافه کېږي نه. نو اوس دلته لیکلي وایي ریموو بیکګراوند. ریموو بیکګراوند داسې کار کوي، وایي دغه بیکګراوند وینئ دغه که زه وغواړم چې یاره دغه ځای دې نه وي، دغه ځای دې نه وي، وینئ دا د شا بیکګراوند زه غواړم چې کوم ختم یې کړم، ځای سو دا زما په کار نه دی. نو باره به راسې ورته ګوره دلته راسه په دې ریموو بیکګراوند باندې کلیک وکړه، چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس که ته راسې ورته ګوره وینئ دا د دې ځای څخه ورته ګوره کش کېدو اندازه، که د دې ځای څخه ورته ګوره کش کېدو اندازه دا نیسم، ورته ګوره دورې کشومه، دا ورته ګوره وینئ دې خوا ته راکشوم او دا ښکته راکشوم په دې صورت باندې. اوس ورته ګوره دا بیکګراوند دی سیسو وینئ. اوس دا ځای پکښې راځي، که زه راسم پر کیپ یې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینئ دا بیکګراوند یې ورته ګوره ختم سو، ورته ګوره وینئ بیکګراوند یې نشته، مګر دا سته. دا ولې سته؟ ځکه چې د دې رنګ نه دی خاص سوی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دغه چې دی هغه را روان دي چې په دې په رنګ کې را روان دي هغه ټول چې کېږي ختمېږي. اوس که تو غواړې چې یاره دا دې هم ختم سي، نو باره به راسې ورته ګوره دلته لیکلي و مارک ایرز ټو کیپ، پر دې باندې کلیک وکړه، دې ځای څخه ورته ګوره دا داسې په راکش کړه، چې کله دې پر راکش کړې سو سوري غلط لاړمه، دلته راځم ورته ګوره دا چې کوم ځینې ختموم یې دا مارک ایرز ټو ریموو، پر دې باندې کلیک وکړه، زه غواړم چې دا ریموو چې کوم ځینې ختم یې کړه، دا دې ختم سو، غواړم چې دا هم ځینې ختم کړم، دا هم ختم سو. اوس که داسې ورته ګوره پر دې کیپ جین باندې کلیک وکړې نو ورته ګوره عموما هغه بیکګراوند چې وي د منځه ووتی هغه ختم سو. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او مارک ایرز ټو ریموو بیا داسې کار کوي که تو څو غواړې چې یاره دا ځای دې بیکګراوند دې راسي، معنا رنګ دې ختم سي، بیکګراوند دې راسي، نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه، دې ځای ورته ګوره وینئ دا دې ورته ګوره وینئ بیکګراوند چې سو راغلی په دې صورت باندې. او ډیلیټ مارک بیا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې که دغه مارکسونه د منځه باسي پر دغه باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینئ د منځه به وځي، پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره دا چې سو د منځه ولاړې. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دغه چې په رنګ کې اخیستل سوی دی دا ختمېږي، دغسې بیکګراوند پاتې کېږي، او که پر دې باندې کلیک وکړې بېرته خپل زاړه حالت ته ځي چې کوم مخکینی حالت پر هغه باندې راځي. صحیح سو. اوس که پر دې باندې کلیک وکړم صحیح سو مخکینی حالت ته ولاړې، مشکل خو به نه دا خو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته بېرته راځم فارمټ ته، دا عموما د چې کار و د ریموو بیکګراوند کار و، موږ کولی شئ چې د دې عکس بیکګراوند ور ختم کړو، د دې عکس شاته چې کوم بیکګراوند دی هغه چې کېږي ختمېږي. او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي کرکشن. کرکشن داسې کار کوي که ته اوس وغواړې چې یاره دغه د عکس غواړم چې لږ روښنایي کړم، ګوره ما چې روښنایي کېږي سپینېږي نه، باره نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې کې روښنایي کوي، ورته ګوره دونه اندازه روښنایي کېږي، باره کې روښنایي ور کموي ورته ګوره دونه اندازه کمېږي، دا په تا پورې مربوط دی، کې روښنایي ور ډېرول ور ډېرېږي او کې دې کمول چې کېږي کمېږي. او کلر بیا چې دی رنګ دی. اوس که تو غواړې چې یاره زه دغه عکس ته رنګ ورکومه، نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه، ورته ګوره وینې دا رنګ هر کوم رنګ چې ته ورکوې کولی شي چې وری که دا رنګ دی، یا راځې ورته ګوره وینئ دې ځای څخه کلیک ورکوې ورته ګوره دا رنګ باندې صحیح سو. دا عموما ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره دا چې کېږي کارول کېږي. او که راسې ورته ګوره افیکټ بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره یو رقم عکس دی، دا رقم دی لکه چې رسم سوی، یا دا رقم دی چې پخوا خلکو مثلا پخوا رقم کیمرې وي تور سپین رنګ عکس یې اخیستی صحیح سو هغه رقم یې، باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې ورته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره په دې صورت باندې راغلی، دا رقم دی لکه رسم سوی چې وینې یو داسې رنګ لکه هغه د فلم عکس صحیح سو په دې شکل راځي. او که ته راسې ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړې، اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاین ورته ګوره وینې دا ساده
صحیح شو تور سپین دی دا ډیزاین دی. نو دا مکمل د عکسو ډیزاینونه دي. رنګ ورکړئ ډیزاین ورکړئ هر رقم چې ته استعمالوي کولی شي استعمال کړئ هغه به درته راسي. او که چیرې دلته ته رنګ ورکړئ نور اضافه رنګونه که ورکړئ دلته ته ګوره مور کلرز دي یا دا ډیزاین ورکړئ یا دا ډیزاین ورکړئ. اوس دا مور کلرز چې دی مخکې ما تاسو ویلي مور یولیزیشن صحیح شو. که پر دې باندې کلیک وکړئ د څو رنګ ورکړئ څو رنګ دې کولی شي کې ولا ورکړئ هغه به درته راسي. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره دلته سرچ پر ودروم دلته لیکلي وینئ وایي کمپیرز پکچر داسې کار کوي. اوس ورته ګورئ دغه عکس دی د عکس زیات کم مثلا 3 MB دی زه غواړم چې هغه د عکس چې 1 MB سي. د دغه عکس کوم حجم چې دی دا کموي که حجم ډېر وډېروي که کموي چې کېږي کمیږي. بهرن که راسئ ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دا بر په تا پر مربوط دی. HD چې دی څو دی 330 دی. د پرنټ لپاره څو دی 220 دی. د ویب دپاره 150 دی. د ایمیل دپاره دونه راځي. اوس وایي د عکس ته د چی لپاره استعمالوي چې هر یوه دپاره استعمالوي. اوس ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې اندازه یې غټېږي او د هغه رقم صاف هم راځي. نو که په ایمیل کې هستئ نو بیا راسه ورته ګوره دا انتخاب کړه دا خو عمومي دغه دی صحیح شو. نو په آی واین چې کله کلیک وکړې راسه ورته ګوره مینه هغه چې کېږي درته راځي. سره په خلاصو صرف دونه قدر کوي چې د دې عکس دغه کمپیر یې کموي صحیح شو. د دغه حجم یې چې کوي کموي معنا 2 GB دی 1 GB کوي صحیح شو. عموما دا کار کوي. د هغه څخه وروسته دا چې دی چینج پکچر دی. اوس که ته وغواړې چې یاره دغه عکس کې دې دننه بل عکس راسي نو راسه ورته ګوره دلته کلیک وکړه رابسې ورته ګوره ورک آفلاین ته پر دې باندې کلیک وکړه. زه غواړم چې په هغه عکس کې کوم عکس راسي دا عکس راسي. عموما ورته ګوره دا عکس چې شو درته استعمال شو صحیح شو. هر عکس چې ته راولې دا ګوره ختم سي بل عکس دې په ځای باندې راسي. او د هغه څخه وروسته دا ورته ګوره یو ریسیټ پکچر دی بل ریسیټ پکچر اینډ سایز دی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه یو رنګ وله ورکوم چې څنګه رنګ ورکوم داسې رنګ وله ورکوم او لږ اندازه چې کوم غټوم یې دونه اندازه ګوره رنګ مې ورکوئ او دا مې لږ اندازه غټه کړئ. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینئ زه که پر دې باندې کلیک وکړم د ریسیټ پکچر دی دا عکس خپل د اړه حالت ته ځي. عکس څه معنا لري دا عکس چې دی ورته ګوره ما رنګ ورکړی دی دا رنګ یې برته چې پر د اړه حالت ته ځي. ورته ګوره که زه دلته کلیک ور وکړم خپل د اړه حالت ته ولاړئ او که راسئ ورته ګوره وینئ دې ځای څخه دا رنګ مې وله ورکړی صحیح شو. اوس نو که راسئ ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې هم یې سایز اندازه زاړه حالت ته ځي هم عکس زاړه حالت ته ځي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره اندازه هم زاړه حالت ته ولاړه عکس هم چې شو زاړه حالت ته ولاړې مخکیني حالت چې شو ولاړئ او دا ختم شو صحیح شو. او که چیرې دا عکس ته غواړئ چې په یو چوکاټ کې راسي بهر دلته زموږ سره مختلف چوکاټونه دي دا د وینې رقم چوکاټونه دي هر چوکاټ کې چې ته راولې کولی شي کې راولي. او که ته وغواړې چې زه د دې عکس شاوخوا ته یو رقم رنګ ورکوم نو رابسې ورته ګوره دلته به کلیک وکړې په پکچر بارډر دی پر دې باندې کلیک وکړې یو څه رقم رنګ ورکړې تور سور زرغون شین هر رقم رنګ چې ته ورکړې کولی شي کې وله ورکړې. اوس که ته وغواړې چې دا بارډر ما وله ورکړې دا بارډر یې کوچنی دی غواړم چې لږ غټ کړمه نو بار به راسې ورته ګوره دلته به کلیک وکړې رابسې ورته ګوره دلته ویت اندازې ته صحیح شو. اوس د دې ځای څخه لږ اندازه چې کېږي غټېږي دونه اندازه صحیح شو. او که ته وغواړې چې یاره لږ اندازه چې شي کوم کموم یې صحیح شو غواړم چې مثلا چې شي دغه اندازه یې کمه شي نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه دا ورکړې دا چارې وي که کمه یې ورته ګوره دې ځای څخه کمیږي ورته ګوره وینې دا یو پر څو دی پر څلور دی باره کره ورته ګوره چې کېږي ډېرېږي دونه اندازه. او که چیرې نه ورکړې مثلا غواړې چې عکس رنګ ور نه کړې نو دلته لیکلي نو اوټ لاین پر دې باندې کلیک وکړه رنګ یې چې کېږي ختمېږي نو خپل په خوښې هر رقم ډیزاین ته ورکړې کولی شي کې وله ورکړې. او که راسې ورته ګوره وینې یو داسې ډي شیډ ورکړه دا ډي شیډ دې هم ورکولی شي هر رقم چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به چې شي درته رابسي. باره ستا په خوښه دلته ورته ګوره زموږ سره مختلف رنګونه دي هر رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته انتخاب شي او درته استعمال به شي سو عموما دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته پکچر افیکټس به داسې کار کوي که راسې دلته کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا عکس چې دی په دې شکل درته راځي دا ډیزاینونه دي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې په دې شکل درته راځي دا مختلف ډیزاینونه دي دا ورته ګوره وینې په دې شکل درته راځي وینې یو رقم ډیزاین ورکوي شیډو دی وینې شیډو ویناست یو رقم سایه ورکول کېږي. اوس سایې چې دي دوې دانې دي یو چې دی اوټر چې دی د باندې سایه ورکول کېږي وینې او اینر چې دی دننه سایه ورکول کېږي او یو دا سایې صحیح شو دا ډیزاین دی دا دی وینې دا دی مختلف ډیزاینونه ورکول کېږي. او د هغه څخه وروسته ریفلیکشن به داسې کار کوي چې دغه د عکس لکه هغه لاندې وقاص چې موږ ته معلوم شي. اوس نو که زه راسه ورته ګوره دا دی وینې دا دی ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته ورکوې کولی شي چې وله ورکوې ورته ګوره وینې لکه لاندې عکس چې معلومېږي دا رقم دی صحیح شو. باره نو که راسې ورته ګوره ګلاوز ته یو داسې ډیزاینونه ورکوې دا ډیزاین ورکولی شي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې که ښکته راځي ورته ګوره وینې کمیږي که ورته ګوره وینې دی پون کم شو که تیزه ورته ګوره دلته چې کېږي تیزېږي که دا ډیزاینونه ورکوې دا ډیزاینونه ورکولی شي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو دې شکل ډیزاینونه دا ډیزاینونه کولی شي چې وله ورکړې. نو دا عموما د پکچر افیکټ دی کولی شي په دې عکس کې دننه افیکټسونه راولي هر رقم افیکټ چې ته راولي کولی چې راولي هغه به درته راسي صحیح شو.
او د هغه څخه وروسته پکچر لیاوټ. اوس که ته وغواړې چې یاره د دې عکس په باره کې زه یو نوم لیکم لوړ کښته، دا سمارټ آرټ په شکل دی. سمارټ آرټ انشاءالله موږ وایو د خیر سره. صحیح شو. بهرون کار ورته ګوره، ته کلیک پر وکړې، ورته ګوره وینې دا دی، دا مې انتخاب کړې، ورته ګوره وینې لاندې ټي ایکس ټي سته که. اوس که داسې دلته کلیک پر وکړم، ورته ګوره پر دې باندې زه کلیک کوم، راځم دلته ورته لیکم چې شي خان. خان مې ولیکه، ورته ګوره وینې دا راغلی. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم، بهرون ورته ګوره دا دی ټي ایکس ټي، وینې ټیکس ټي ټیکسټ دا دی وینې دغه ټیک چې هر ځای راسي دا عموما د لیکنې ځای دی. صحیح شو. نو هر رقم ورته ګورې چې ته نوم ورته لیکې لوړ کښته یو بغل بل بغل، هر ځای چې ته نوم لیکې کولی چې ویې لیکې هغه به چې درته راوسي هغه رقم نوم چې کېږي انتخابېږي درته. صحیح شو. دا خو دا کار کوي، دا چیش کارو، د پکچر لیاوټ کارو عموما. نو دا چیش کارو، د پکچر سټایل کارو. اوس راځم ورته ګوره ارینج ته. اوس ورته ګورې زه راځم د دې ځای څخه د عکس لږ اندازه کوچنی کوم، دونه اندازه مې کوچنی کوي. راځم ورته ګوره دلته د افیکټس به ور ختم کړم، ریفلیکشن به ور ختم کړم. صحیح شو. باره زه راځم ورته ګوره لاندې دلته لیکنه کوم، دلته ورته لیکم چې مساوي مساوي رینډ شفت نیسم قوس مې خلاص کړئ، دېرش قوس بندوم، انټر یې کړئ چې انټر یې کړئ. صحیح شو. دا راغلی درته. اوس که راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم، راځم پوزیشن ته پر دې باندې کلیک کوم. اوس وایي دا عکس چیرې غواړې، دلته غواړې، دلته مابینځ کې وینې هر ځای چې د عکس غواړې کولی چې راسي. وینې اوس ورته ګوره دا لیکنه ده زموږ سره وایي دا لیکنه پر دا ځای کې غواړې، په مابینځ کې دلته غواړې کې دلته غواړې، مابینځ کې دلته غواړې دلته غواړې. اوس ورته ګوره وینې دا عکس که لاندې راسي ورته ګوره وینې دلته استعمال شو. د دغه لیکنې په مابینځ کې موږ دا عکس چې شو راغلی درته او دلته چې شو درته استعمال شو. اوس نو که راسي دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دا بیا ورته ګوره وینې د لاندې سي. صحیح شو. هر ځای ورته ګورې چې ته عکس غواړې هلته یې کولی چې راسي هغه به چې سي درته استعمال به سي. اوس نو که دغسې زه راسم ورته ګورې وینې دا عکس چیرې غواړم، دلته یې په مابینځ کې غواړم چې کله یې راواخیستی. صحیح شو. اوس که زه راسم ورته ګورې وینې دلته کلیک پر وکړم، دا ورته ګورې وینې دا ډیزاین دی، دا وینې مختلف ډیزاینونه دي. صحیح شو. دا دی د خپل ځان ډیزاینونه دي. اوس ورته ګورې دا عکس چې دی د ځای بې ځای کېږي نه، اول وار چې راواخلې د ځای بې ځای کېږي نه. که تو غواړې چې ما اول وار عکس راواخلې د ځای بې ځای کېږي نه، زه غواړم چې د ځای بې ځایه کړم، نو بیا به راسې ورته ګوره دلته راپ ټکس باندې به کلیک وکړې، سکویر ته به راسې باره دې کولی چې د ځای چې بې ځایه کړي، هر ځای چې ته یې کولی چې اول د وار چې عکس راواخلې دی د ځای بې ځای کېږي نه، باره بیا دلته چې سکویر یې وي. صحیح شو. او که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا ډیزاین دی، دا ویلی سي وای ټاپ اینډ بوټم ورته ګوره لوړ کښته لیکنه شته، لاندې لوړ کښته شته، پر دې بغل پر دې بغل نشته. او که راسې ورته ګوره بهیند ورته ګوره عکس شاته دی، لیکنه چې شته مخته، ان فرونټ آف عکس مخته دی، لیکنه شاته ده. که پر دې باندې کلیک وکړې دا ورته ګوره یو داسې ډیزاینونه دي، خپل په خوښ ته کولی چې یو داسې ډیزاینونه چې درته استعمال سي او درته ارامه سي. نو دا مختلف ډیزاینونه هر ډیزاین چې تاسې انتخاب ووایي کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي، خپل په خوښ ورته ګوره دا چې کېږي درته راسي. صحیح شو. دا خو دا کار کوي. راځو دغسې دې ته زه که راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه پر دې باندې کلیک کوم انسرټ ته، راځم ورته ګوره یو عکس راخلم، دا عکس مې راواخیستی. اوس ګورئ مخکې ما تاته وویل د ځای بې ځای کېږي نه، زه راسم ورته ګوره دا عکس به لږ اندازه کوچنی کړم، دونه اندازه مې دا داسې کې کوچنی مې کوي، ورته ګوره وینئ یوه خوا ته رانیسي. باره که راسي دلته کلیک وکړې سکویر ته راسي، دا مې هاخوا ته کوي، بېرته راځم ورته ګوره انسرټ ته پکچر ته راځم، پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې صحیح شو. د دې ځای څخه دا مې راواخیستی، ورته ګوره وینئ یوه خوا ته بله خوا ته نه راځي. باره که راسي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم، سکویر ته راځم. اوس زه غواړم چې دا عکس راواخلم، دلته یې کښېږدم. ګوره هغه عکس شاته دی، دا چیش دی مخته دی. که تو وغواړې چې یاره دا عکس شاته واوړې ته رابل. صحیح شو. نو باره دلته لیکلي دي سینډ. اوس که راسي دلته کلیک پر وکړې دلته لیکلي دي سینډ بیکورډ، وایي دغه عکس رابل شاته کړه. که کلیک پر وکړې ورته ګورې چې شو شاته شو. او که راسي ورته ګوره برته یې مخکې دلته بیا لیکلي وایي برینګ بیکورډ فارورډ، هغه وایي مخته کړه دې خوا ته. که کلیک پر وکړې ورته ګورې وینې مخته به سي. اوس نو که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دلته لیکلي وایي سینډ ټو بیک، وایي تر ټولو که چېرې دلته موږ سره 5 6 دانې عکسونه پراته وي تر ټولو چې کوي شاته کوي. او دلته بیا لیکلي وایي سینډ بهیند ټکسټ، وایي تر لیکنې چې کوي شاته کوي. او که په دې باندې کلیک وکړې صحیح شو. دا برینګ فارورډ که موږ سره 4 5 عکسونه پراته وي تر ټولو چې کوي مخته کوي. او دلته لیکلي وایي برینګ ټو فرانټ، تر ټولو چې کوي مخته کوي. او دا بیا ورته ګوره که لیکنه پرته ده د لیکنې شاته عکس پروت دی، د لیکنې شاته چې کوي راولي. نو عموما دا د عکسو لپاره دی. که پر دې باندې کلیک وکړې دا رقم راځي، که پر دې باندې کلیک وکړې دا چې کېږي درته راځي. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته سلیکشن پین دی. سلیکشن پین داسې کار کوي که زه اوس وغواړم چې یاره د عکسونه ما دلته لیکنه هم کړې ده، عکسونه هم شته، زه غواړم چې یاره عکسونه نه پرنټوم، لیکنه دې پرنټ شي. عکسونه په دې نه پرنټوم چې
خالص هم زه مطالعې دپاره لیکنه غواړم ستاسو عکسونه دې ټوله پټ سي برابر راسي دلته پر سلیکشن پین باندې کلیک وکړئ اوس که راسي پر دې هایډ آل باندې کلیک وکړئ ټوله به پټ سي لیکنه نه پټېږي عکسونه چې سو پټ سو که پر شو آل باندې کلیک وکړئ ټوله به چې سي ښکاره سي اوس که تو غواړې چې یار یو پټوم یو نه پټوم باره دا سترګې وینې که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا پټ سو که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا چې سو پټ سو که ټوله پټوې ټوله پټېږي که ټوله ښکاره کوې کېږي ټوله ښکاره کېږي دا به د دغه دپاره دی چې تا یو کتاب راخلاص کړی دی ته وایې چې یار چې زه عکسونه څه کوم خالص لیکنه پرنټوم راس پر شو آل پر هیډ آل باندې کلیک وکړه ټوله به پټ سي چې پټ سي لیکنه پرنټ کړه بېرته راس پر شو آل باندې کلیک وکړه صحیح سو نو کتاب به نه منځه نه ځي صحیح سو کتاب به دغه رقم چې شوي ثابته پروت وي صحیح سو دا خو ورته عموما د چیچ کار و د پیکچر کار و صحیح سو دا چې سلیکشن پین کار و او دغه څخه وروسته که راسي ورته ګوره دلته دا چې دی که راسي دلته کلیک وکړو ورته ګوره وینې دلته لیکلي دي الاین لیفټ ورته ګوره د عکس دې خواته راځي که راسي ورته ګوره دلته کلیک وکړو سینټر مابینځ ته راغلی رایټ دې خواته راغلی هره خواته چې ته غواړې ټاپ لوړ ځي میډل مابینځ ته بوټوم کښته هورزنټل دی ورټیکل دی دا ټوله دا ځای څخه ونیسې دا عکس یوه خواته بله خواته بیایي که دغسې نیسې دورې ایسته بیایي هم ستا خوښه ده او که چیرې راسي ورته ګورې دې ځای څخه که دورې ایسته بیا هم دې کولی شي کې پوه شې درته صحیح سو او د هغه لاندې چې دی ګروپ دی ګروپ چې دی اوس ورته ګوره کار نه کوي ګروپ په هغه وخت کار کوي چې ستا سره یو عکس یا د یو عکس اضافه عکسونه چې شوي انتخابي باره دی کار کوي که نه کوي او دلته انتخابېږي نه که پر دې باندې کلیک وکړې دا د انتخاب ختم شو که پر دې باندې کلیک وکړې دا ختم شو وینې دا ختم دی دا ختم دی نو که تو غواړې چې انتخاب دې سي نو زموږ سره یو بټن دی د شیفت په نامه باندې دا بټن به داسې ونیسي د شیفت بټن ورته ګوره دا چې انتخاب کوي شیفت بټن به داسې نیولی بیا به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې بیا پر بل باندې کلیک وکړې بل چې ارتون لري ټوله به انتخاب کړي چې کله دې انتخاب کړه برابر راسي ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه ورته ګوره دا د ګروپ چې کار شروع کړي که چیرې یو دانه انتخاب و نو عموما کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې تر یوه اضافه چې شوي انتخاب وي اوس نو که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وروغم دلته لیکلي ګروپ که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې باره که راسي ورته ګوره وینې کې غټې ورته ګوره غټېږي کې کوچنۍ کېږي دا په تا پورې مربوط دی که برته راسي ورته ګوره دلته کلیک وروکړې ان ګروپ برته د انتخاب ختم کړه معنا انتخاب کړی مې دي برته د انتخاب ختموم که راسي دلته کلیک وروکړې برته د انتخاب چې سو ختم سو صحیح سو نو دا عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته دا چې دی روټیشن دی روټیټ معنا د عکس ګرځول که راسي دلته کلیک وکړې ورته ګوره دې خواته یې ګرځوي دې خواته هره خواته چې ته ګرځوې دا عکس چې ورکول چې بیا ګرځي هغه درته راسي او که چیرې یو عکس نه وي خوښ دا عکس مې خوښ نه دی چې دا یې کله انتخاب کړی دلته ډیلیټ بټن ووهه خپل اټومیټیک کېږي د منځه وړ کېږي او ختمېږي صحیح سو دا کار کوي نو دا چې کار و دا د روټیټ کار و موږ کولی چې د عکس چې کو وګرځو د هغه څخه وروسته راځم کراپ ته کراپ چې دی د هغه عکس کوچنی کوي یا غټوي اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم راځم دلته ګوره دلته کراپ ته پر کراپ باندې کلیک کوم زه غواړم چې یاره دا عکس دې دونه اندازه راسي او د دې ځای څخه دې دونه اندازه راسي د دې ځای څخه دې دونه اندازه راسي باره انټر کړه چې کله دې انټر کړې ورته ګوره د عکس دونه اندازه راغلی اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه وایم یاره دلته ورته ګوره وینې چې کله راسي ورته ګوره دلته پر دې کراپ باندې کلیک وکړې دا دی دې خواته دا لوړې د خوا د دې خوا د کښته خوا هره خوا چې ته ورته ګورې کشه یې کولی چې کشه کړې هغه به چې شي درته رابسي عموما صحیح سو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته لاندې به یې لیکلي وایي کراپ ټو شیپ وایي دا کولی شي په شیپس کې کراپ کې که راسي ورته ګوره دلته کلیک وکړې دلته لیکلي کراپ ټو شیپس که دلته کلیک وکړې ورته ګوره په کوم شیپس کې په دې شیپس کې کراپوم یا مې یاره هغه خوښ نه دی زه غواړم چې مثلا په کوم کې کراپ کړم په دې کې کراپوم خو دا مختلف شیپسونه دي په هر شیپس کې چې ته کراپ یې کولی چې کراپ یې کړې هغه به چې شي درته کراپ شي او دلته به لیکلي وینې اسپیکټیو دا بیا داسې کار کوي چې ورته ګوره وینې یو پروټیټ دی بل لینډسکیپ دی دا ورته ګوره 2.3 د پروټیټ په شکل یې کراپوي ورته ګوره زه کشوم نه دا مې کار ورته ګوره خپله خالي کړه که دا 2.3 او که چیرې ډېره یې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله یې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دې ته راځي هر وچې ته راځي او که چیرې د لینډسکیپ په شکل کراپوي لینډسکیپ په شکل بیا ورته ګوره 3.2 دی 4.3 دی 5.3 دی ورته ګوره دا دی اوس که زه راسه کلیک وکړې ورته ګوره وینې د لینډسکیپ په شکل کراپ دی که اوکې کې ورته ګوره دا چې درته رابسي او که راسم ورته ګوره وینې برته راځم فارمټ ته فارمټ باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي په دې خونسا خلاص اوس راځم دغه څخه وروسته چې شته فیل ته فیل چې دی د کژو هم د کراپ په معنا دی لکه کراپ دغسې کار کوي خو دی داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره پر فیل باندې کلیک وکړم راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه د چې کوم کوچنی کوم څونه اندازه دونه اندازه مې کوچنی کړي زه غواړم چې ورته ګوره وینې دونه اندازه دې کوچنی شي دلته مې کلیک ور وکړ ورته ګوره وینې دونه اندازه راغلی باره که راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم دلته یې لیکلي فټ بیا داسې کار کوي وایي هغه عکس چې هر څومره و ټول یې په دا ځای کې چې ښکاره دي سي اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره هغه عکس به ټوله په دا ځای کې چې سي ښکاره به سي او درته رابسي نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي صحیح سو دا کار کوي
باره که راس ورته ګوره مینه که تو غواړې چې دغه عکس په دې شکل کې غټومه راس ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره غټېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره چې کېږي کوچنی کېږي او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره مینه په دې صورت باندې غټېږي پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دلته چې کېږي کوچنی کېږي دا عموما یو هورنټل دی یو ویت اندازه دی بل هایټ اندازه دی چې هر رقم ورته ګوره ته غټېږي او که کوچنی کېږي چې کېږي کوچنی کېږي که دلته غټۍ کوچنی کې هم دوی کولی شي غټ او کوچنی کې خو د کولی چې د هغه لارې چیش کې غټ او کوچنی کې سیسو نو دا عموما د چیش کار وو د پکچر کار وو پکچر چې د فارمټ د دا ځای څخه منځته دي ځکه پر عموما چې سو ختم سیسو دا کار کوي سره خلاصو او انلاین پکچر به دې کار کوي که تو غواړې چې ارزه د انټرنیټ څخه عکس راخلم نو انټرنیټ څخه چې عکس راخلي هم دغه کیسه کولی شي انټرنیټ څخه راواخلي او پراپرټیز دغه رقم اوس نو که زه راته ګول ته کلیک پر وکړم ته ګورم مینه ټرای اگین کار نه کوي ځکه چې انټرنیټ سره وصل نه یم اوس که کینسل کې دا ډایلاګ چیش کې د منځه وړل کېږي او که پر ورک افلاین باندې کلیک وکړې دا ورته راخلاصو چې راخلاصو برته راځي ورته ګورل ته کلیک وکړې انسرټ کې برته چې ورته راخلاصو نو ورته ګور پراپرټیز د دې ځای څخه وینځ د دې ځای پورې برته هغه پراپرټیز د مخ چې وسیسو د دې دغه پراپرټی چې هیڅ فرق نه سیسو دا کار کوي نو دا چیش کارو د پکچر کارو او هغه د انلاین پکچر کارو عموما دا د دې کار دی او دا د دې کار دی سیسو دا تشکیل د لپاره استفاده کیږي او درته راځي سیسو دا کار کوي نو نن د فرد غونه قدر بسته پر راتلونکي د شرکت کول شپس وایي سیسو دا کار